ملګرو د ګیلمنې او د شاهنام خان جنګ خو ساقي جان هم په منځ کې رالی. ساقي جان هم شاهنام خان ته دمکیانې ورکړې دي د ګیلمنې په سر باندې. په دا ویډیو کې ساقي جان څه وایي شاهنام خان ته چې کومې خبرې کړې دي هغه به تاسو په دغه ویډیو کې وګورئ. ساقي جان شاهنام خان ته څه وایي د ګیلمنې په سر باندې او د ګیلمنې په اړه باندې ساقي جان څه وایي. دوستانو دغه مکمله ویډیو ګورو او تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ چې ساقي جان په صحیح ده او که په غلطه ده. ساقي جان اوس شاهنام خان پسې راغسی ده. شاهنام خان ته وایي ستا بل وارې نه پرېږدم که تا دا غلط کار وکړو. نو مکمله ویډیو د ده له خولې نه اورو، د ده له خولې نه دا خبرې اورو. راځئ دوستانو دغه ویډیو مکمله وګورو چې ساقي جان شاهنام خان ته څه وایي. الرحمن الرحیم. ساقي جان ماته لږ ډېر ډاوټ و چې ته یو پښتون یې. زما شک و چې ته پښتون یې، خو نن ماته دا کنفرم شوه چې ته دومره تا کې د پښتو د غیرت د حیا تا کې دا نوم شاهنام په پښتو کې یو متل دی وایي چې په اخور دی لوی شي نو بیا به یې غاښونه نه ګوري. دا ما چې څه شروع کړل نو ما ستاسو دواړه مخه وکاته او ستاسو د اصلي کردار زه خبر شوم چې ستاسو اصلي کردار څه دی. تاسو د میډیا په کوم واسطه باندې استعمالوئ او تاسو په دې میډیا باندې د څه پیداګیر کوئ او د څه په تکل کې. زه په دې خبره باندې پوهیږم نن چې ګیلمنه ستا په اختیار کې نه راځي او ستا په واک کې نه راځي نو ګیلمنه په هاشه جنۍ ده. که دا ګیلمنه تا سره رضا شوه لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ګیلمنه نه په هاشه ده، دا ګیلمنه چې کوم دی نه غلطه جنۍ ده. خدا چې به په میډیا باندې خبرې کوي او پرسنل تاسو کاته نه شړي نو ته په میډیا باندې په هاشه خلاف راوځي. بچی داسې کار به وکړې دا ته چې کوم کارونه کوې نو دا کارونه ساقي جان پرېښي دي ښه. او چې په دې غین کې د څومره زور په دې غین کې زور ولګوه، زما مخالفت وکړه، که د حکومت په واسطه کې د حکومت په واسطه یې وکړه او که په خپله جامه کې کې نو په خپله جامه کې وکړه. خو انشاءالله هغه څه چې ساقي جان یې کوي ته به ثابت هم نه کړې چې ساقي غلط سړی دی یا ساقي په هاش سړی دی یا ساقي کونی سړی دی. دا څه چې زه کوم دا ما ستاسو شانته کې د کونیانو نه زده کړلي. ولې ته څه وایې چې زه به میډیا ته کښېنم دې پښتنو ته زما اصلي تصویر نه دی معلوم. که نه یې معلوم دا تصویر به دې ورته دا هلک وښیي او سم شه د سړي بچی د ځانه جوړ که او سم ګرځه. د پولیس وردي به د خپل مفاد دپاره، د پولیس وردي به د خپلو پیسو دپاره او د خپلې فحاشۍ او د چینکو د بلیک میول کولو دپاره نه استعمالی. دا راته یو ریکویسټ کوم او هغه پولیس افسرانو ته ویم چې د شاهنام نه دا وردي وباسئ. د دې وردۍ بدنامي ده. که سبا مونږ بیا په دې وردۍ باندې تنقید کوو او سبا بیا په تاسو باندې تنقید کوو چې تاسو ته 100% ملوث شي نو ګوره بیا به زمونږ تنقید تاسو برداشت نه کوي. او شاهنامه داسې به د خپل ګریوان کې ښکته وګوره زامنو چې دا ته څه کې دا کار دې پرېږده، دا کار دې پرېږده. دا خلک خره نه دي، دا خلک تا ته معلوم دي. خو کمنټس کې راته وایي چې مونږ تاسو ولاړ یو، مونږ تاسو ولاړ یو، مونږ تاسو ودرېږو. اول ته ستا نه چې کوم دی لکۍ ورکه شي په بله باندې دې غین ته مې هم نشي کتی، دې غین ته یې دې غین ته مې هم نشي کتی. او چې ستا په دې غین کې څومره زور دې ولګوه، زور دې ولګوه. ما نه دې هر څه نه رامنې که. سم د سړي بچی شه، سم کردار کوه. او ها یو چانس دله در کوم، چانس دله دا در کوم چې ته وایې زه صحیح کس یم او زه صحیح لار باندې ځم. قرآن مجید به راواخلي، زمونږ په قرآن مجید باندې یقین او زمونږ په ایمان دی او په هغې به داسې لاس کېږدي وایي زما د نسل در نسل ختم شي چې زه په پرسنل کې جنکۍ نه بلیک میل کوم، زه په پرسنل کې غلط کارونه نه کوم او